نو الله خو یو موعظه رالېږلې ده چې تا ته د دغو شیانو څخه پرهیز درکړی ده چې دا کارونه به نه کوي. دویم بیا وشفاء لما فی الصدور، هغه چې په سینو کې ستا زړه ده هغه ته بیا د جوړوالي نسخې ورکوي، د توحید درس درکوي، د پیغمبرانو د منلو درس درکوي، د قیامت د منلو درس درکوي، د ملائکو د پیژندلو درس درکوي. دا نو بیا هغه نسخه ده چې ډاکټر در ولیکله، وخت یې در وښوی چې سار به یې وګورئ په تسه خوا خورې پلانۍ به په ډکه خوا خورې پلانۍ به دا کوې پلان هدایت د توحید انداز هم الله بیان کړی. کله کله توحید هم دی مرتبې ته ورسېږي سړی یې بلې خوا ته ځي دا فلاسفه یونان یعنی د یونان حکما هغه هم الله مني د الله توحید مني، وای الله یو لیکن د الله صفات نه مني، وای الله لیدونکی نه ده، الله اورېدونکی نه ده، الله قادر نه ده، الله ژوند نشي ورکولی چاته مرګ نشي. ولې دا د الله صفات دي چې موږ ثابت کړو د الله صفات دي. که موږ وایو دا حدیث دي دا نو یو علمي خبر ده، د الله محل د حوادثو څه شی چې محل د حوادثو وي هغه حدیث نو د الله حدوث چې ثابتېږي دا هم باطل. که موږ وایو دا قدیم دي نو تعبد د قدما ورسي هغه داسې پر عقل سره کړو. دا تر توحید بلې خوا ته ورغلی. قرآن داسې توحید بیان کړی چې لیس کمثله شیء وهو السمیع العلیم. د الله په مثل بل شی نشته، لیکن اورېدونکی ولیدونکی ده. دا هغه د توحید انداز. الله به منې، الله ته به صفات ثابت دی. دا هغه طریقه ده چې ډاکټر یې مریض ته ښیي چې ګوره دا ډول و دا ډول دې خورې، دی نه ایسي بلې خوا ته ور واوړي، شربت بوتل په یو وار پر غاړه واړی هغه د فایدې پر ځای ضرر شي، یا ګولۍ په یو وار کپه کې هغه د فایدې پر ځای ضرر شي. نو هغه یې طریقه در وښي، د رسول طریقه در وښي. ستا خیال دا ده چې نبي علیه السلام به څومره پر تعویضات سړي چې د دوکان تعویض ورکړی وای ټول دوکان مې په یوه ورځ خرڅ کړ. ما ته خلک راځي صاحبه کاروبار ولاړ د دوکان تعویض راوکړه، ځان زه په خپلې دوکان له سرې لرم لارو ته خو لا بیا دوکان خو لرې اوس که نه خرڅېږي نه دې خرڅېږي. دا اوس انداز موږ نه ده پېژندلی، د پیغمبر انداز هم نه ده پېژندلی چې پیغمبر څه کوي، وارثان یې څه. پیغمبر به ته داسې پېژنې چې د الله بنده و، الله نه و. اشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا د آیات موږده ده انشاءالله ته. اشهد زه شاهدي وایم ان په تحقیق سره محمد عبده د الله بنده و. ګوره عبده یې له مخه ویلی، بندګي یې وله بندګۍ وروسته رسول. بنده نو څه معنا دی؟ هم دغو نه محتاج و، لکه دا ته ناجوړه به سئ، وږی به سئ، تږی به سئ، ګرمي به وسوه، یخ به وسئ، دا څه چې تا ته پېښېږي دا ټول هغه ته هم پېښېږي، دی وشي دا پیدا ساتي. مګر فرق دا و هغه ته الله وحی نازلولې، د انسانیت طریقه یې بیانوله، هر چا ته بیا الله نه نازلوي. دا یو څوک چې الله وحی ورته نازلي. پیغمبر علیه السلام خصوصیت دا و چې بشیر وګرځي، نیکانو کې د خوشحالۍ خبر ورکاوه، بدو خلکو ته د بدۍ. نور نو هغه ډول دا یو هغه یې ولګوي. یعنې د ده خصوصیت خو لوړ و، د ده استعداد لوړ و، خو په هر حال احتیاج یې دغو نه و، لکه دا زما و ستا. نو پیغمبر د پیغمبر په انداز وپېژنې، دی نه یي چې پیغمبر څخه خدای جوړ، خالق د خالق په انداز وپېژنې، مخلوق د مخلوق په انداز. دا شفا ده. قرآن تا ته داسې نسخه درښیي چې له هغه سره بیا ته جوړ شي او د هغې نسخې حدود هم در وښیي چې دا شربت 2 سرپوښه خوره، درېیم بیا تاوان، دا ګولۍ 2 وخته خوره، درېیم وخت بیا تاوان، دا یوه ورځ نه بله ورځ خوره، هره ورځ تاوان ده. داسې یو طریقه یې
وهدن هدایت ده ورحمت او رحمت ده للمؤمنین مؤمنان د قرآن کریم څلور صفتونو د دوو هم څه وضاحت درته وکړي نور وخت تنګ ده خلاصه دا ده چې د قرآن کریم سره د خپل وس مطابق تعلق پیدا کېدل رابطه پیدا کول خپل مسؤلیتونه معلومول ملا صاحب ته خپل مسؤلیت معلوم وي چې ما کوم مسؤلیت د څوک یم څه کوم څه دپاره یم مقتدي ته خپل مسؤلیت معلوم سي ځوان ته معلوم سي د ملا صاحب دا خصوصیت چې د پیغمبر علیه السلام زندگی مخته کړي پیغمبر علیه السلام 10 کاله بیا یې د خپلې کورنۍ نه بیبیګانې وې کورې د ملا صاحب خو به لا یوه مور د هغه نه بیبیګانې دا به سړی مخته کېږي چې پیغمبر علیه السلام د دغو دپاره کوم بندوبست کړی نو به بیا د نبي علیه السلام له لارې څخه خپل مسؤلیت هم وکړي چې زما و د دې مقتدیانو په مابین کې بلکې زما و د مسلمانانو په مابین کې کوم حقوق شته دا مسلمانان پر ما کوم حقونه دا حقیقت ده چې موږ حق د قرآن کریم نه ده ادا کړی ځکه ټولنه داسې په غفلت مو په ناپوهي کې راغلې که موږ د قرآن کریم حق ادا کړی وای نن به هر سړی په دې پوه وای چې زما د قرآن کریم څخه کومه حصه ده کوم مسؤلیت ده موږ به موسی وای دی به موسی دی به موږ ته بخښنه کوئ کوم په حق کې نقصان کړی موږ به تاسو ته دعاګانې